ګلبدین حکمتیار ویلي د مخ لاسونو او پښو پټول د ښځو حجاب کې نه راځي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې طالبان دې پر ښځو او نجونو ځانګړې جامې نه تحمیلوي. هغه ویلي د مخ لاسونو او پښو پټول د ښځو حجاب کې نه شاملیږي. ښاغلي حکمتیار د جمعې د لمانځه خطبه کې ویلي د اسلامي امارت مسؤلینو ته سپارښتنه کوو چې مه داسې خاص ډول جامه پر افغانانو مخصوصا پر نجونو او ښځو تحمیلوئ چې نه په قرآن او سنت کې د هغې په اړه سرې څه نشته او نه یې د وجوب او تحریم په اړه کوم امر او نهي. د حزب اسلامي مشر وایي چې فشار او ګواښولو ته اړتیا نشته او خلک باید قانع کړل شي. هغه ټینګار کړی چې که دین په زور پر خلکو مسلط کړل شي نو خلک به ترې مخ واړوي. ښاغلي حکمتیار ګاونډي ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته د حجاب د جبري کېدو سیاست ته په اشارې وویل پر ښځو حجاب وتپل شو. بازار کې مراتوي خو کور کې نه او همداراز هوایي ډګر او نورو ځایونو کې چې حجاب جبري نه وي غورځوي. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د دوی لخوا وړاندیز شوی حجاب الهي او شرعي حکم بولي. د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف ته په یو منسوب ټویټ کې د ښاغلي حکمتیار دغه څرګندونو ته غبرګون کې تور پورې شوی چې ګواکې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي غړو په کابل او د پېښور میشتو کمپ کې د هغه نجونو پر مخونو تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوڅ سو، خو اوس په دې اړه ملاحظات لري. هغه دا هم ویلي و چې ګوندې ښاغلی حکمتیار په دې اړه د معلومات کمښت سره مخ وي ځکه دا موضوع له شریعته لرې ګڼي. ښاغلی عاکف له خپل ټویټره دا پوسټ بیرته ډیلیټ کړی او په دې اړه یې د بي بي سي د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا د نوموړي شخصي اکاونټ دی نه د وزارت. نوموړی وایي د ښاغلي حکمتیار په څرګندونو رسمي تبصره نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو بل چارواکي هم بي بي سي ته ویلي چې دوی د حزب اسلامي د مشر د څرګندونو په اړه تبصره نه کوي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له CNN سره مرکه کې ویلي و چې د طالبانو لخوا وړاندیز شوي جامې شرعي حجاب نه دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.